سلامونه او په خیر راغلاست. نن موږ د لیتیم آین ټیکنالوژي په زړه پورې سفر پیلو. دا هغه ټیکنالوژي ده چې نه یوازې زموږ په جیبونو کې موبایلونه چلوي، بلکې د برقي موټرو او پاکي انرژي راتلونکي هم پرې ولاغ دی. په دې سلایډ کې موږ د دې بیټري د جوړښت او اهمیت په واره پوهیږو. آیا تاسو پوهیږئ چې دا بیټري څنګه کار کوي؟ دا ټول د آیونو په حرکت پورې اړه لري. کله چې تاسو بیټري چارج کوئ، لیتیم آیونو له کیتود څخه انود ته ځي، او کله چې تاسو موبایل کاروئ، دا آیونو برته راځي او برقي جریان پیدا کوي. دا یو تکراري او ډیر اغیزمند کیمیاوي عمل دی. نن سبا د لیتیم آیون ټیکنالوژي کې تر ټولو لوی تمرکز په خوندیتوب او چټک چارجینګ دی. د سمارټ بیټري منیجمنت سیستمونه یا BMS ډاټ ورکوي چې بیټري ډیره توده نشي. همدارنګه د سالډ سټیټ په څیر نوي نوښتونه به دا بیټري لا پسې خوندي او پیاوړه کړي. موږ د انرژي د یو نوي دور په درشل کې ولاړ یو. د لیتیم آیون ارتقا لا ختمه شوې نه ده. په راتلونکي به موږ د داسې موادو کارولو وګورو چې هم ارزانه وي او هم د چاپیریال لپاره ګټور وي. دا ټیکنالوژي به زموږ نړۍ ته پاکه او تل پاته انرژي ورکړي. مننه چې زموږ سره وي.